اسلام مبارک دا قد او قامت څومره و دوستانو. دا ویډیو د زړه په غوږونو واورئ چې تاسو خپل پیغمبر محمد مصطفی علیه السلام مبارک دغه جسم جسد تاسو ته یو څو خبرې زه کوم چې تاسو د خپل پیغمبر تاریخ نه خبر شئ چې الله څومره ښکلی شکل صورت مبارک ته ورکړی و. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په حق کې راضي لیس بالطویل ولا بالقصیر ولکن کان مربوع القوم. نبی اسلام مبارک نه ډیر لوړ و دوستانو او نه ډیر ټیټ و مبارک، بلکې درمیانه قد والا و. خو معجزه د نبی اسلام دا و دوستانو چې داسې ډیر اوچت صحابه ډیر غټ جګ خلک به ولاړ وو، خو چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به ورغی ټولو نه به مبارک لوړ ښکاره کېدو، یعنې جګ به ښکاره کېدو، سر مبارک به ټول نه اوچت. دا یې معجزه وه. نور نبی اسلام قد او اقامت ما تاسو سویل چې نه ډیر اوچت و او نه ډیر مبارک ټیټ و، بلکې درمیانه و. خو معجزه الله داسې ورکړې وه چې جګ خلک به ورکې ولاړ وو، خو چې نبی اسلام به ورغی ټولو نه مبارک به سر اوچت. دا د نبی اسلام معجزه. اخلاق د نبی اسلام څومره و. اخلاق الله دومره ښکلي ورکړي دوستانو چې د مبارک به دا تندی هر ټیم کولاو. د نبی اسلام دا تندی ډیر کولاو. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک چې چا سره به میلاوېدلو په حالت د مسکیوالي کې به میلاوېدلو، یعنی په شونډه مبارک به مسکا وه میلاوېدو. او د نبی اسلام دا تګ مزل څنګه و؟ مزل داسې و چې ډیر د عاجزۍ مزل به کولو. دا ملا چې سړی لږ راټیټه کي داسې، نو داسې مزل به مبارک کولو، یعنې ملا به داسې لږه غونته ټیټه کړې وه او داسې قدمونه به کېښودل. او په لاره به چې نبی اسلام مبارک تلو ښي طرف ته مبارک به ډېر زور کول. نو عزیزانو د نبی اسلام مبارک لاسونه څنګه وو، خپې مبارکې څنګه وي، او مخ مبارکې څنګه وو. مخ مبارکې دومره ښکلی مخ و. بیبي عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې ما یو شپه په خپله کمره کې ناسته وم، ګنډل مې کول، څه کپړې ګنډلې زنانه خو دا کار وي. وی ما نه د جامو ستنه ورکه شوه. هغه ټایم کې خو داسې بلپونه دا بجلیانې نه وي، ډیوې وي. خو بیبي عایشه فرمایي زمون کور کې ما سره ډیوه هم نه وه، ستنه رانه ورکه شوه، ډېر ورپسې ګرځېدم، تلاش مې کول خو پیدا مې نه کړه. وی په دې ټایم کې نبي اکرم صلی الله علیه وسلم را دننه شو. وی چې هغه را دننه شو هغه ته الله رب العزت دومره ښکلی مخ ورکړی و چې د هغه مخ رڼا د وجې نه م هغه ورکه شوې ستنه پیدا کړه. دومره ښکلی مخ الله رب العزت ورکړی و. نو د نبی اسلام مبارک دوستانو دا یو څو حالات د بدن مبارک ما تاسو ته بیان کړل. الله دې وکړي چې موږ تاسو ټول د نبی اسلام عاشقان امتیان جوړ شو.